محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. وس آیاتونه چې متلاوت کړل د سورة بقره د 180 181 او بیا تر 182 دغه عبارت و درې آیات. د دې مناسبت و ربط د ما قبل سره دا دی چې په ابواب البر کې دننه پرون موږ اول نمبر حکم د قصاص یاد کړ چې هغه د سړي د سره سره اړه درلودله، معنا د مړي د سره سره اړه درلوده. که یو څوک وژل سوی وي د بل چا د طرفه څخه ول نو به څه کېږي؟ د دې سر حکم یې څه دی؟ ول د سر حکم یې دا دی ابل را کش که پر الله، مګر نه که هغه احکام پکښې وکړه عفه شوی وای. دا نن چې دی دا بیا د چا سره اړه لري؟ د مړي د مال سره. چې یو څوک مړ کېږي نو مال به څنګه؟ دا حکم د اسلام د اول سر حکم دی، په دا جستې سر خلاص چې اسلام قانون لا پره سوی نه و، جامع نه و. په اول سر کې یې حکم دغه و. حکم داسې دی چې زه یې پاتېسته په پښتو بیان کړم. د هغه وخت حکم چې سړی به مړ کېدی په دې به پوه سو چې یاره زما بالا خوند نشته پر دنیا باندې، زما مرض خو سړی نه طبيبان ورته وایي بروي دا علاج نه لري. نو پر ده باندې په هغه وخت کې دا فرض و چې ده به د خپل مال په درېیمه کې د ده مال نو د ده سرای و جایداد و نغد دا ګرده د ده مال بلل کېږي چې د ده څه پاتېږي. دا مال چې درې حصې کې فرضه که باره 3000 کالدارې ځینې جوړې سولې، دغه یوه درېیمه یې دا یو پر 3 دا نو پر ده باندې فرض و چې په دې کې به ده وصیت کولی. وصیت بیا چاته کولی؟ پلار یې و، مور یې وه. د مثال په طور دا نور میراثخواره چپ له اولاد یې د اولاده ماسې وه، اولاد لکه زامن نوړي د دغو څه ماسې وه. په دا نورو قریبانو کې به نو ده بره وصیت وکړي. بابا ته به د دې څه د مثال په طور 200 ورکړي، یا دې ته به بیا 200 ورکړي. د مثال په طور کوروالا ته به مې 100 ورکړي، پلاني ورور ته به مې 2 ورلره ورکړي. دا په ده پسې اړه درلوده. نو په دې حکم کې کستیس په یادې 2 مسلې دلته د توجه وړ دي. هغه دغه ده چې د بابا حصه نه وه معلومه په هغه وخت کې چې بابا ته څونه ورکول کېږي. د حصې ټاکل په چا پسې اړه درلوده؟ په دا مړي پسې چې مړ کېږي دی بابا ته څونه ورکوي، څونه یې پر پیرزو دي، دی ادې ته څونه ورکوي، څونه یې پر پیرزو دي. په دا نورو میراثخورو کې هم د ده په ثواب دې پسې اړه درلودله چې ده د هغه د قرابت سره مناسب بلله، چاته 50 چاته 80 چاته 1000 تر ثلث به نه بالا کېږي. نو حکم ته متوجه سواست یو بل در دا درېیمه نه بالا کېدی، دا یو او بل به دا پر ده فرض و. دا حکم خامخا به وصیت کوه، چاره یې نه درلودله. او دا برخې د دا ورسوي چې وی چپ له اولاده څخه زامنو لوڼې دي، دا په ده پسې اړه درلوده ټاکلې بیا چې دې ته دغونه دې ته دغونه دې ته دغونه. دا د هغه وخت بیان دی. بیا به وروسته زه ووایم چې دا نو منسوخه سو، بره حکم څنګه سو؟ په خبره خو اوس پوهېدلي یاست. الله عز وجل وایي کتب فرض کړه سوی دی علیکم پر تاسې باندې. کم وخت در باندې فرض؟ اذا هغه وخت حضر چې را حاضر شي احدکم و یو تاسې الموت و مرګ، چې مرګ در سره حاضر شو. د مرګ څخه مراد اسباب د مرګ دي، هغه لا علاج نه جوړي
چې موږ به هغه ته مرض الموت وایي چې د یو چا پوښتنه وکړي چې فلانی څنګه دی باره خلک وایي هغه خو پر مرض الموت پروت دی معنا د مرګ پر مرض پروت دی د رغېدو امید یې نشته چې ولې رغېږي ځینې جوړ دي سي نو دغه وخت یادوي الله اذا هغه وخت حق داره که راحاضر سو راوړاندې سو احدکم ویې وتستسي الموت و مرګ یعنې اسباب د مرګ نو په دغه وخت کې پر ده باندې فرض ده یو شرط لري ان ترکه ان په دې شرط ترکه که ده پرې ایښي و خیرن خیر د خیره څه مراد مال دی چې یو څوک په خپله د مثال په طور اسمان یې تلتکې مځکه یې کورپچی نو دی په چیش کې وصیت وکړي دی مال لري خو مال نه لري نو خو باره یو غوږ دانې کړم بل باندې کړم بس دغه زما مال دی بل شی نشته ولاکه شی نه لرم ملنګ دی پر ده وصیت فرض دی نه دی فرض او چې مرض الموت ورته راغلی نه پر فرض دی نه دی فرض مرض الموت به ورته راځي په مرض به اخته کېږي او بل به نو مال دی لري مالدار به یې ان ترکه که ده پرېښاوه خیرن خیر و مال د مال څخه ګوره تعبیر په خیر وکړي وای عبدالرحمن بابا څنګه وای ښه ده دا دنیا چې توشه ده د عقبه په دنیا کې بدي نسته که بدي نه وي له تا په دنیا کې خو بدي نسته خو چی پر بدو چې ته زنا پکې باره دنیا بده شوه چې ته سروزګران په راولې خو دنیا بده شوله خو ته ښه کارونه په کوه خو باره ښه سو هغه د الله د خیر نوم پرې ایښی دی وایي که ده مال پرېښاوه دا خیر نو پر ده فرض شوی دی کم کار الوصیت وصیت پر فرض شوی دی د چا دپاره للوالدین د مور و پلار دپاره به دی وصیت کوي والاقربین او د نور قریبانو دپاره به وصیت کوي بالمعروف په مشروعه طریقه مشروعه طریقه یې هغه ده چې مال سره حد یې وټاکئ تر درېیمه بیا نه بالا کوي در درېیمه بالا دا نور پیسې ګرده بیا د ده د اولادیې وې د زامنو و د لوڼې وې دا به بیا هغو په خپل منځ کې سره ویشلې دی دا معروف قید چې وواچوه چې معنا داسې نه وي چې باره دی وام اخیستی د دوژخه بیریږي باره بل د بل چا خواته پام نه کوي چې بل څوک مقدار سته که نسته پر ګرده مال راوګرځېږي زما ګرده مال په ما پسې خیرات کوي الله عز وجل د معروف ورته ویلي چې نور حق ته نه لري جنابه د مال حق چې دی چې ګرده سړی په ځان پسې خیراتي هغه وخت چې دی جوړ یې چې دی جوړ ستا مال دی هرې خواته چې کوې نه زوی غږ کولی سي نه بل غږ کولی سي د بابا په اوس کار یې پوس که بابا په مرض الموت اخته سو په دغه وخت کې باره د ورثو حق راځي د ده په مال پسې اړه لري مال لا د هغو تر وسه نه دی فقط حق اړه پسې درلودلې ده نو الله عز وجل پر ده بندیز لګوي باره وایي ته بس خپل خیراتونه و وصیتونه تر درېیمه نسې بالا کولی نو الله وایي پر ده وصیت خو فرض دی چې چا کې وکړي خپل مور و پلار ته او قریبانو ته او هغه په معروفه طریقه تر درېیمه به قدم نه اړوي حقا علی المتقین حقا دغه وصیت حق دی علی المتقین پر هغه چا چې هغه پرهیزګاران دي د الله څخه بیریږي الله وایي دا زما حکم دی عملي کوئ بیا نو په مضمون کېدلی ستې چې اوس پوهېدلي یاست ښه د وصیت وکړئ دغه دی هغه د صدر اسلام حکم په پارس کوګه کې اوس نو نه دی منسوخ خو بیا په پای کې زه درته وایم چې منسوخه سو څنګه پیښه سوه د وصیت وکړئ باره یې وویله چې بابا ته به د مثال په طور زما د مال د درېیمې څخه اوز ورکړي مور ته به مې اوز ورکړي ښځې ته به مې اوز ورکړي پلاني لالا ته به دونه ورکړي پلاني لالا ته به دونه ورکړي دا به نو دی چا ته وایي نو خدای به پر خپل وصیت شهیدان هم دروي یو سړی به راغواړي هغه ته به وایي چې ته نو زما په مال کې وصیه دا مال باره د هغه رقم مصرف کړه لکه دا زه چې وایم وصیه دغه سړي ته وایي چې دا سړی مړ کېږي دی وصیت ورته وکړي باره په دا مال کې نو بیا اختیار ته چلوه زه خو یم مړ کېږم نو او پر دغه رقم یې که بس لیکه هغه یې ولیکي شهیدان پر ودري او اوس که دی مړ شو باره به نو دا مال چې تقسیمیږي خود به یا د کلي ملا هم راوغواړي یا به د قاضي د خوا څخه یو څوک راسي نماینده دغه چې تقسیمیږي په دغه وخت کې نو چې بیا دی دلته قرار باره چم کېږي ګای وصیت چم کوي چې دا وصیت ورته سوی دی هغه چې څنګه لیکلي دي دی پر لیکلو باندې نه ځي باره د مثال په طور هغه وخت کوروالا ته لږ شی لیکلی دي کوروالا یې بیا پر ده ګرانه ده دی باره وایي دی دې خدای وبخښي د مرحوم ده ته دغونه پیسې یادي ګوره د ځانه غلطي کوي هغه 500 یادي کړي دی باره 600 یادي د پلار حق یې مثلا 500 دی 4 یادي د مور دا څو دی څو یادي په هغه وصیت کې تغییر راولي د ځانه څخه دا څوک راولي دا وصي دا یو رقم غلطی ده بل غلطی دا د شهیدان قوم را غوښته کیږي چې الکه خدای شاید ویل شاید هغه سوال کې نه وای دای سره کم غلطی کی ولکه خدای مې دې غاړي نه بندي زه په خپل نه یم په خبر دا غلدن آرامی انسان که تسلی دلی حق رو معلومی بس برای سوپی گرد که برای کنه دیده که خدای می دی غیری نبندی
دی ښه مې ولاکه په یاد خو هغه ورځ اوس نو زما د زیانه وتلې ده حق ښه ورمعلوم په دغه رقم دی دا ځان اوس خلاصوي خدای مې دې غاړې نه بندوي نو خدای خو دې غاړې بندي کړي دي خو د شکه وتلې دي مسله خبرې غږ نه کوي بره ځان دوی اوس کوي بیریږي یا د یو چا لحاظ کوي بل رقم بیا دا ده چې شاهد شاهدي ادا کوي خو غلطه یې ادا کوي ګوره یو هغه دی چې ځان شاته کوي چې خدای مې دې غاړې نه بندوي دا بل بیا دا دی شاهدي ادا کوي په شاهدي کې لکه وسیتګر چې وایي هغه رقم غلطي شاهدي ادا کوي دا درې سره صورته ګرد الله پاک وایي په من پس هغه څوک بدله چې بدلې کې هو دغه وصیت ته دې مړي بعد ما وروسته تر هغه سمع چې د اورېدلي وهو هغه هر هغه څوک ګوره معنی یاد کړي که دا وصیه دی چې هغه ټاکلی دی چې ته بیا تقسیم کې سره او که دا شاهدان دي دا هرې ورته من ویل کېږي په من پس هر هغه څوک بدله کې بدل کړي هو دغه وصیت د مړي بعد ما وروسته تر هغه بدل کړي سمع چې د اورېدلي وهو هغه په دغه غوږ ورننوتلي د رابل وتلي وه د خلکو په اصطلاح دغسې خبر دی مګر باره دی دا مړز ګمړزګه ورځ کوي چې خدای مې دې غاړې نه بندي حق نه وایي فإنما إثمه على الذين يبدلونه فإنما بشك اسمه ګناه د دغه غلطي على الذين پر هغه کسانو د یبدلونه چې بدلوي هو دغه نو ملا خو چې راغلی خو به راوسي وایي دغه رقم و شهیدان وایي دغه رقم و نو ملا خو پر هغه رقم ورویشي بره خلک وایي نو مولوي صاحب تا ولې دا غلطي کړو نو مولوي صاحب زه خدای نه وم نو ما ته زه خو د دې خلیته ګورم خو نه زه مړي ته ناست وم یا ما ته خط راوړي دي دغه وصي وایي چې دغسې وصیت یې کړی شهیدان هم دغه رقم وایي نو الله دلته د انما صیغه دلته استعمال کړه په انما بېشکه بل رقم نه د ګناه پر دغه کسانو دی چې دا شاهد دی یا وصي دی په دې کې نه قاضي صاحب ملامت نه ملا ملامت قاضي خو هم په پټو نه دی خبر لا خو هم په پټو نه دی خبره خو دې ته معلومه ده نو چې دې بدلوي نو ګناه هم د چا په غاړه ده د دې په غاړه ده ملا به ګناهکاره نه بولي چې پر هغه به سترګې غټې کوي یا د مثال په طور قاضي به ګناهکاره نه بولي چې هغه ته سترګې غټې کوي دا رشوت خور قاضي دی وروره یا ازبهزه قاضي دی رشوت یې خوري هغه وایي ما ته خو دې دغسې ویلي زه خو په شاهدۍ مکلف یم زه خو مدعي و مدعي علیه خبرو ته ګورم شاهدانو ته ګورم خدای دې وکړي چې دغه شاهدان په غلطه شاهدي ادا کړي چې دا سړي هېڅ نه یې کړي زه اعدام وم زه خو شاهد ته ګورم زه خو په شاهد مکلف یم زه خو په دې نه یم مکلف چې زه به حقیقت ته ځان رسوم حقیقت ته څوک ځان رسولی خو نشي رسولی نو دلته الله دغسې وایي چې که چا دا بدلي وکړه که وارث وکړه که وصي وکړه بعد ما سمعه چې دا خبرې اورېدلې وه وروسته تر هغه نو فانما نه ده بلکې دا رنګه د اسمه ګناه علی الذین پر هغه کسانو ده یبدلونه چې دوی بدلوي وو دا وصیت چې هر چا بدلي راوستلی ده ان الله سمیع علیم ان الله بېشکه الله سمیع علیم اورېدونکی پوه دی الله خو زه پوه یم خبره مې د وصیت والا ده هم اورېدلې ده چا واره وصیت کوه چې هغه ته موږ موصي وایو وصیت کوونکی الله وایي د چا خیانت مې هم هغه د علم پر رالی چې یا شاهد خیانت وکړي یا دغه دی دغه وصي خیانت وکړي دا د مال دپاره چې درولی الله ما ته دا ګرده رامعلومېږي نو په دې کې د ملا څه ګناه په دې کې د قاضي څه ګناه د قاضي د نماینده څه ګناه خو الله وایي زه پوهېږم چې غلطي د کومه ځایه راپورته شو نو خو دې ګناه ده په غاړه ده ګوره ان الله بېشکه الله سمیع اورېدونکی دی د کوم کار دپاره هغه چې موصي وصیت کوي الله وایي هغه ما اورېدلی علیم بیا خبردار دی په غلطي د دغه وصي د دې وصي په غلطي یا د شاهد په غلطي موصي وصي خو مسله جلا کړه موصي خو چې مړ کېږي وصیت کوي وصي هغه سړی دی چې عاده ټاکلی دی نو هغه سړي په غلطي یا د شاهد په غلطي خو الله وایي زه علم لرم په هغه وصیت چې اورېدلی دی خو ما اورېدلی دی قاضي ما اورېدلی و ملا صاحب ما اورېدلی نو د هغوی څه غلطي نو الله خود ګناه د هغو په غاړه د غلطي د هغه ځای سره راپورته شوه بېرته یو بل حکم الله بیانوي ګای بیا دا رقم یې هغه موصي چې مړ کېږي په هغه وصیت کې چې الله عز وجل دته اختیار ورکړی و چې تر مال تر درېیمه بیا نه بالا کوي قرار هغه وصیت کې دغه نشیان لیکلي دي اوس چې موږ د ده مال قیمت کې د ده مال کیدای شي 3000 دی د دونه وصیت کړی دی 1500 کې رسولی دی د وصي اوس سر په خلاص شو د ملا صاحب د جنور سر په خلاص بابا دا خو د ده مال دونه دی نو ده خو د خپل تلتکه پښې غځولی دي ایستلي دي نو ستا خو 1000 روپۍ حق ته خو دغه نه قدر د وصیت حق درلودی دا بالابود بیا ته څوک چې کوي بارا ول چې راسي چې اصلاح بالا ته د خبرې پسې علاقه دی پوس کابره پوس غلطي خکړه د راسي چې ور اصلاح کو علاوه دغه اصلاح ګناه نه بدل کیږي چې خلک فراو غرزي چې د مړي وصیت بدل کینو د مړي وصیت خو مړي غلطي کړو نو چې ارڅ کوجای ویل زه به عملي کوم کله اس په خبره پوس بس پلار مې وصیت کړی ما مخه په کندهار کې شخه اوس ورته چې مړ شو استا وصیتونه د چې ما به الته شخه هغه لکه د اسلام حکم دا چې مړ به ځای دی خلاص تکردم زکه یم زکه دالته داته ته چیش کې الته ملایکی جزا نه درکې ته کم کار کیږي او پاتې سو دغه د پاره د کریبانو د پاره هم دغه ده نو ستا پلار چې مړ شو خو یو کار به پر تاګرانی زیارت به ورغلی نو بیا رج مدر زیارت به ورشي زغله کزان زغله
نو خو دلته چې نږدې یو کال به ورځې به راځي خپله یېرېږي چې د کور مخ ته دې ښخې ګام در اړې نه ورته درېږي دا رقم. نو دا زموږ د وصیتو غلطۍ هغه همسې را په یاد شوې. نو دلته هم څوک چې دغه بدلي وکړي د مړي په وصیت کې دا چې فرضي وصیت دی بدلي وکړي د څه خاطره یې وکړي؟ د دې خاطره چې مړي غلطي کړې ده په وصیت کې. الله وایي دغه سړی اصلاح والا دی، دا بیا ګناهکاره نه دی. ګناهکار هغه سړی و چې خیانت یې پکې کاوه، وصیت مړي سم کړی و، ده د خپل شخصي غرض په خاطر بدلاوه، هغه سړی الله ګناهکاره دی. دغه آیات ترجمه بیا دغسې ده. فمن پس هغه څوک خاپه چې دی بیریږي من محسن د دغه وصیت کوونکي څه چې دا اوس مړ دی، د هغه څه بیریږي د څه شي جنفن د هغسې غلطۍ چې هغه په خطا وي. خطا وتلی دی پوهېږي چې براوه دغه مړی چې ما پېژندي یا چاتکاره سړی و، مګر دلته سهوه سوی دی، د دنیا حساب سم نه و ورڅخه، په دغه تر اندازه زیات وصیت ده کړی دی. جنت و هغه غلطۍ ته ویل کېږي چې په ناپوهي باندې وکړي. او اسمن یا د ګناه څخه پر بیریدي، دا معنا چې یعنې ما دا پېژندي د غی اغلظ انسان و، دا پلاني سره نه و جوړ، خو دې باندې دغه رقم وکړه، په وصیت کې پښې تر اندازه زیاتې غځولې دي، تر درېیمه یې بالا کړي. ګوره الله یې دواړه صورت راوړه. که څوک بیریدي من موسم د دغه وصیت کوونکي څخه چې دا اوس دی مړ سوی دی، جنفن د چا څه بیریدي؟ د هغه غلطۍ څه چې په غلطي ورته پېښه سوې د خوراکي سر نه دی خلاص سوی. او اسمن یا د ګناه څه چې په قصد یې ګناه کړی ده، دغه کار یې کړی دی. که بیریدي فاصلحه، نو دغه سړی را ولاړ سو، اصلاح یې وکړله بینهم په مابینځ کې د دغه میراثخورو. اصلاح یې څنګه وکړه؟ نو ده خو چې دوی تر درېیمه بالا وصیت یې کړی دی، مولسي وصیت خو در څه وخته کې دی تر درېیمې پورې، برای دا نور ورسو ته چې دا وصیت سوی دی هغه خو نو خوشحاله دی، بابا دی اجې ده دا نور دی چې موږ چې هغه دی تر درېیمه لا ډېر را کړی دی. برای دوی ویل چې په درېیمه بالا ستا حق نه کېږي، هغه اولادونه یې پاته دي، جنجال نه سره کوي، اسلامي حکم دغه رقم دی، دا ومنئ. برای دغه ده چې وصیت کړی و هغه خلک هم قانع سوه چې بس صحیح دی چې د الله حکم داسې دی زموږ قبول دی. نو دې سړي خو اصلاح ده راوسته، کنې خو د اولاده د لور زامن یې نه تاوانیان کېدله، خو تاوانیان کېدله هغه سړي یا په کسه تاوانیان کړي دي یا په غلطي تاوانیان کړي دي. اوس خو د ورثو تر منځ مشکل پېښ دی، ولې دا ده چې وصیت ورته کړي دي دا ورثه خو وایي هغه قدر راکړه چې ده ویلي دي، هغه اولاده یې وایي وایي نه هغه خو ستا حق نه کېږي، خو الله وایي تر درېیمې حق درې بالا څنګه راڅوړې. دلته باره دوی صلح کوي، باره وایي تاسې زما خبرې ته غوږ ونیسئ، ما ته د الله نظام معلوم دی. دغه صلح که ده وکړه فاصلح د صلح وکړه، دغه سړی چې دا وبېرېدی د هغه موسی څخه د ظلم چې هغه ظلم کړی دی، بینهم په مابینځ کې د دې ورثو فلا اثم ګناه نسته علیه پر ده باندې، دی د ګناه څه بچاو دی. الله وایي کس به بیا واده ته دا پیغورونه نور کوي چې هغه خوارکي څه لیکلي وم لا صاحب تا څه وکړه، دی وایي هغه خوارکۍ خو نو زه بیا په پوهېږم چې یا خطا وتلی دی کې په خطا کړی دا کار، یا سوچ ظالم دی کې په قصد دا کار کړی، نو خو زه خو به د ده پر ظلم نور سره زما خو اصلاح راوستله. الله وایي ملا صاحب نه دی ملامت، یا دا قاضي نه دی ملامت، یا دا وسي نه دی ملامت، دغه اصلاح کار که هر چا وکړي دا وسه تا ما یې اصلاح کړه. الله وایي د ده دپاره ګناه نسته. په شعر څنګه وایي ان الله غفور رحیم، ان الله بشک الله عز وجل غفور، الله خو غفور دی، خو ګناهکار لا بخښي چې سمه ده مه ګناه یې کړي توبه وکړي نه بخښي. نو دغه سړي چې دا وصیتنامه اصلاح کړي چې ګناه کړی ده، نو دی خو د شک وتلی نه دی ګناهکاره ده. ان الله غفور رحیم دغه فلا اسم علیه دپاره دلیل کوي چې الله وایي ګناهکار لا زه هغه دپاره مغفرت کوم رحمت پر کوم، نو دا صلح به ګناه نه کړي. دی خو هغه غلطه وصیتنامه اصلاح کړه و سمې خوا کې راواړوه، نو دی خو بیخي نه دی ګناهکاره. ان الله بشک الله غفور بخښونکی د ګناهو دی، رحیم مهربان او رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمانانو ټولو باندې. نو دا سړي خو غلطي نه ده کړې، پر ده خو بیخي ګناه نسته، د ده دپاره خو بیخي غفور رحیم هم ده کړي څه دي، ده خو غلطه وصیتنامه د هغه د اصلاح یې کړه. تر دې ځایه پورې د دې آیاتو ترجمه اده وسوه. اوس نو راځم به دې خبرې ته چې په دغه آیاتو کې ما تاسو ته څو خبرې وښولې. یوه دا خبره وه چې ما ول په هغه اول سر کې خو د هېچا د میراث حصه نه وه معلومه، و خود وصیت فرض و، چا ته بیا وصیت کاوه؟ خپل مور و پلار او نور ورثو ته چپ له اولاده، او وصیت مقید په څومه و، په درېیمه د مالو تر هغې بالا کوای نه سو. په درېیمه کې به دغو ته ده برخې ور وټاکلې، نو خو د هغو برخې د الله د طرفه نه وې ټاکل سوي، دغه نورې جوې درېیمې دا خو د ده د اولادې وې. اوس دلته څه نسخه راغلې ده، نسخه دا راله چې دغه اول د واره حکم چې ته وا د میراثخورو دپاره چپ له اولادې د هغو دپاره وصیت واجب و، دغه منسوخ سو. په یو حدیث شریف سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک و هر وارث ته خپل حق ورکړی. د حدیث ټول اصلي داسې دي ان الله اعطى كل ذي حق حقه،
بېشک الله و هر حقدار ته حق ورکړی دی فلا وصیت لوارث وصیت د وارث دپاره نشته دغه د وصیت ځای منسوخه شو چې وارث چې کوي دغه مخکې اوس موږ په آیات کې دا وصیت خو د چا دپاره و خو للوالدین والاقربین خو میراثخواره و که نه وه د میراثخواره دپاره وصیت منسوخه شو دا په د حدیث سره منسوخه شو کېدای شي مضمون ته داسې متوجه یاست اوس چې یو سړی مړ کېږي دی ویلی شي چې زما بابا ته دغه نه ورکړي اجې ته دغه نه ورکړي مینې ته دغه نه ورکړي زما زوی ته دونه ورکړي لور ته دونه ورکړي الله پاک د هغو برخې وټاکلې پخوا برخې نه وې ټاکل سوي نو یو هغه د برخو ځای چې نه و ټاکل سوی هغه منسوخه سو اوس برخې الله وټاکلې ته نشې کولی ده او بل دا وصیت چې پخوا به د اقربانو ته کېدی دا ځای منسوخه سو خپل وارث ته څوک وصیت نشي کولی چې ده ته دغه نه زما د باله ورکړي ولې که ته ورکوې یې که نه ورکوې چې مړ شي خو الله یې ورکوي الله ما برخه وټاکلې ده دا ستا د خوا بیا ښه ځواني د کومې خوا دي کېدای شي په خبره پوه شواست او دغه چې در وصیت دا برخې چې دي چې پخوا نه وې اوس معلومې سوې دا به په صورت نسا کې چې دی اووم 11 216 په دغو آیاتو کې د میراثګر د قوانین بیان شوي دي په هغه قوانینو باندې چې هغه نازل سوله دغه د وصیت دا برخې چې به پخوا مړي ټاکلې هغه ځای منسوخ سو مړي اوس د چا برخې نشي ټاکلی چې فلاني ته دونه ورکړه فلاني ته دونه ورکړه په میراثخورو کې هغه برخې الله عز وجل ته بسته قانون بیا نازل کړي چې اوس د میراث هغه قانون پروت دی دغه ځای نه دی چې دی وصیت کوي یا بابا ته کوي یا عدې ته کوي یا زوی ته کوي یا ورور ته کوي په دا خبره پوه شوست یو بیا وصیت کول دي و بیګانه سړي ته هغه اوس هم جایز دی او هغه حکم یې چې په درېیمه مقید دی هغه حکم اوس هم پروت دی فقط هغه ځایونه منسوخه سوله چې وصیت د فرض نه دی دا یو او بل چې د هغو خلکو برخې به ده ټاکلې هغه ځای منسوخه سو برخې الله ټاکلي دي او دی هغو ته وصیت نسي کولی قریبانو ته نو ګای موږ د ترکې ته ورسو چې ورسو هغه مشر زوی نو باره بیا وایي بابا ویله خدای پاک دې وبخښي وایم خیر زه خپلې غاړې خلاصوم بهرحال دغه سرای سره ستا دی چې زه مړ سم دا نور به سره وویشي نو الته به عبارت داسې ورته ویل چې پیغمبر بیا د بابا څخه خلاف بله خبره کړې ده چې الا لا وصیت لوارث چې وارث ته وصیت نشته بابا دې ویلي بابا غلطي کړې ده بابا که په ژوند کې تا ته بخښلی سند یې پېښ کړه بخښه کولی شي بابا دی په ژوند کې که ده هبه کول سند یې پېښ کړه کومه دي شهیدان کومه دي خط کومه دي پېښ کړه هغه څه دي اخیستلی شي او که بابا دا ویلي چې زه مړ سم دغه یو سرای سره ستا دي او نور به سره وویشي دا چې دي دا غلط دي د بابا وصیت ملا صاحب ورته وایي چې هغه خو دې اک نه کېږي دا نو موږ ډېر ځایونه ورغلي چې په دا ورونو کې چالاک هغه ژبغړان دا چې ګرځېدلي بس وار د واره دغه ځای ته ورغلی دغه بابا ویل چې زه مړ سم دا ستا دی نو چې ورته وایه چې دا د بابا وصیت غلط دی بابا غلطي کړې ده که په قصده کړې وي ګناهکاره دی که په خطا کړې وي الله بیا خطا ور وبخښي دا ستا نه کېږي مساوي ګرده شیان تقسیمېږي باره دی املا ته دی بد ګوري معنا چې څه بد سړی چې دلته راغلی د مابین نو دا خبره چې وصیت یې په خط وصیت به پردو ته کوې او هغه هم فرض دی فرض نه دی مستحب کار حدیث د پیغمبر علیه السلام دی وای ان الله تصدق علیکم الله پاک پر تاسو خیرات کړی دی بثلث اموالکم په درېیمه د مال واستسي فی آخر اعمالکم په آخر کې د عمر واستسي مال خو ګرده د الله دی الله وایي ته چې مړ کېږې بس دا زما د طرفه ګویا چې تا ته ما یو خیرات راکړي چې په درېیمه کې اوس لاس لري چا کې ورکوې ځه د ورثو څه ماسوات تر کور د باندې وځه ملا صاحب کې ورکوې مدرسې کې ورکوې په جهاد کې ورکوې په کومه خوا کې ته وصیت وکړه ستا د مال درېیمه هغه به هلته ورکول کېږي نو نبي علیه السلام دا الله پر تاسې باندې ستاسې د عمر په آخر کې خیرات کړی دی زیادة لکم فی اعمالکم چې دا زیادت راسي ستاسې لپاره په اعمال کې ستاسې دا خو یو عمل دی چې باره تا وکړي دا پر وخت د اخره باندې د درېیمې قدر حق درکړي تخدعونها حیث شئتم پیغمبر چې خوښه دي الت یې مصرف کړه مګر و په ورثو کې نسه مصرفولی کېدای شي په مضمون پوه شوي نو بندیزونه دوه دانې ولګېدل یو بندیز پر اندازه ولګېدی چې د درېیمه یو علاقه راڅه بالا کې بل بندیز چې دی په دا خلکو کې ولګېدی چې د میراثخورو کې علاقه راڅه تقسیم کې بل ځای وصیت کولی شي پوهېږئ په خبره باندې دا دوه بندیزه دي دا دوه بندیزه که ده ماتول اجازه به اخلي غواړي چې باره یې پر دا یو زوی ډېر زړه سوځي بس باره چې دا نور را وغواړي باره ورته یې زه دته د یو شی وصیت کوم که ستاسې اجازه یي نو خو چې وصیت وکړي خو د هغو حق به کمیږي نو نه دی خو په درېیمه کې دی وصیت کوي باره وایي زه به دا خپل د مال درېیمه و دا پلاني بچي ته ورکړم وهم د ده ولاکه یا کسب زده یا معذور دی خو ابلیج والدي دا به خوري چې شنو د میراث برخه یې جلا ده دا زما وصیت یم که دا نورو ورثه ور دسخط کړه دی دسخط ځینې واخلي باره نو بیا واقعي دا وصیت بیا صحیح کېږي د وارث دپاره که دا نور اجازه نه کړي چې یا بابا زموږ د دې په تا څه فرق خو ګرده یو رقم اولاده یو ته وصیت نشي کولی
په دا پوهېږي. او یا یې دا چم کا چې ول زه خو وصیت کوم بېګانه وتې کوم مدرسې تې کوم مسجد تې کوم فلاني تې کوم چې په دغه کې دا زما پیسې درېیمه مصرف شي، مګر درېیمه یې به الله کولې، درېیمه یې زری کېږي دی 1500 مصرفي. بیا که دا د ده میراث خواره هغه هم چې غټانې کې اجازه ورکوله کولی شي، که اجازه نه کړه هغه بندیزونه دواړه په خپل حال پاته دي. نو دوه بندیزه د یوې په ورثوي کې نشي کولی، که دا بندیز د ماتاوه د ګردو ورثوي څه به اجازه اخلي، که هغه ورکړه بالا خو بیا مشکل نشته. بل یې درېیمه نشي بالا کولی، دا بل بندیز دی. دا بندیز که ده ماتاوه دا به بیا د ورثو په اجازه ماتوي. تاسې ماته اجازه راکړي زه به 1500 کړم د خپلې پیشاګر چې زما حق خو نو اوس زری دی، په دې خو به هم پوهېږي اوس. بل دغه حکم و مال دا نسخه چې راغلې ده د وصیت فرضیت هغه په هغه ایاتو باندې راغلې ده. دا د میراثخوړو چې دا ختم شول هغه د پیغمبر علیه السلام په هغه حدیث چې اجماع تایید پسې کړی دی چې دا منسوخه سوله چې وارث ته بیا ته چیش کې وصیت کوې. نو اوس به خلاصه د خبرې دا راوباسو، ترجمه خو تاسې واورېدل. د اوسني حکم دپاره چې اوس دی تاسې زده کړي، سړی چې مړ شي د ده په مال پسې 4 حقه اړه لري. اول د واره د ده په مال کې د ده تکفین او تجهیز کول کېږي. تکفین او تجهیز د ده مال وپوښته چې د بابا په جیب کې وګوره پیسې ورڅخه دي که نه دي راواخه. کفن په دغه رانیول کېږي. په کفن کې به تقتیر او تبذیر نه وي. دا رقم نو نه وي چې باره دا زوی لیونی سي ورسه دغه راوړه دلته یو رقم چې کور دی ګران دی شیشه دی بولي ډېر ګران دی د هغه کفن زه ورکوم. اوس ورته چې دا نو چاپ کړي دي چې د کفن ورکوې د هغه ډېرو ګرانو روپو. یا ورسې دغه زموږ د اوس وخت کرباسه چې سره داسې کې سره شکېږي دا ټوکه راوړي. اوس ته چې دغه د اغوستی په ژوند کې د دغه کالي ته اختر ته ورکول، نو چې دا کالي دې نور کړل په کفن کې ورکوي. کفن د داسې پیسو دی چې معنا لکه عام چې د کالي ځینې کوله د هغه رقم پیسو کفن ورله راورکړه. مه ډېر اعلی ټوکر رانیسه، مه دغسې باډېس چې باره ما چې در مخې نه عامه لکه زموږ خلک اوس رواج دا دی لکه دا چې فرض چې خامخا به کفن د کرباسي. کفن چې کم په زندګي کې د جامه استعمالول، حتی کتابونه لا وایي چې د ده کم رنګ خوښ و. نو موږ باره طالبانو ته وایي چې که مړ شي په تور کفن کې دې پیچم. دلته نو په ژوند کې ته ما ته تور ګرځه چې مړ شي په سپین کې پیچل کېږي، نو په مرګ کې دې هم هغه تور حق دی خلاص. نو دا چې دی وایي چې رنګ یې څه رقم رنګ دی، نو دا قیمت به هم هغه رقم. نو اول د ده د ماله څه کم کار کېږي، اول د ده کفن څه ورکول کېږي. بیا هغه د شخېدو شیان چې د هر ځای خو د شخېده مفت نه کېږي، خو لکه دا اوس څونه پیسې په ورځ باندې لګېږي، دغه پیسې هم د ده د ماله باید ورله ورکول شي. دې ته تکفین و تجهیز دی. غسل یې د هغه رقم دی. غسل خو هر ځای مفت ملا نه وي چې د دې مسجد ملا دی چې په درې مسجد کې سړی مړی دی راځي زما دروازه راښکوي راځه غسل وکړه. نو که تکفین یې کفن رانیول، د قبر رانیول او دغه د غسل مزدوري باید د غسل دپاره اوس دغه سیستم دم لکه شورم چې جوړ دی دغسې دکان جوړ شي چې هغه کې د مړي د غسل دپاره سړی ناست چې وروره په مزدوري ورکوم 3000 بیل مخکې جمع کړه بیا به زه ورځم ولا په لاس ورکړه خلاص. دا چې ختم سوله. په دوهمه مسله کې چې راپورته کېږي دا کم احکام چې بیا راځي هغه نو د ده دستي په دستي پورونه ادا کېږي. پورونه پر ده څو باندې دي. د پور په باره کې وصیت فرض دی، دا به هم زده کړي در سره. هغه وصیت خو د خیرات دی چې فرضیت یې منسوخه سوی دی. دغه چې پر ده پورونه باندې دي یا پر بل باندې دي په دې باره کې فرض دی به وصیت کوي چې زه د دغو خلکو پوره وړی یم، د دغو پر ما باندې دي او د دغو زما پر خلکو باندې دي. دغه وصیتونه بیا فرض دي. دا په هغه وصیت مه ګډوئ. هغه چې موږ وایو فرضیت یې منسوخه سو هغه د ثواب دپاره چې پیسې د خیرات ولې د هغو فرضیت منسوخه دی، فرض نه دی، دا بل فرض دی. نو پورونه که پر ده باندې وه دا پورونو کې که د ګرده مال تلي هم ولا څه غږ نشي کولی چې دا خو ګرده دوی یو موږ ته چې شپاته سو ګرده خدای دې وکړي که نور پاته سو هغه به له امر کوي که د بابا جایداد پکښې کې ولاړې هغه هم در باندې لازمه ده. ولې ګټ و تاوان پر له تړلي دي چې د بابا مال پاته وویشي دي چې پورونه یې پاته دي ولې نه ادا کوي. تر دې چې راتېر سولې ګورې د بابا خو پیسې خراب پرتې دي. اول مصرف مو د چا دا وکړي د ده د ښخولو چې رالو پاڅه خلاصه سوله، وروسته دویم مصرف په چا شروع کېږي هغه د پورولو دا شروع کېږي هغه چې هم خلاص په دغه وخت کې چې اوس کم مال پاته دی دغه مال درې کوټې کېږي. باره اوس نو وصیتنامه خلاصه کوي ثوابي وصیتونه چې کړي دي بابا لیکلي دي چې 2000 د هغه مسجد څوی د هغه مدرسې څوی د قرآنونو شریفان رانیسي حافظانو ته یې ورکړي چې تلاوت پکښې کوي خو شیان لیکلي دي هغه به ټوټل سي. مګر هو د ده وصیت که تر درېیمه بالا و بیا بند دی وصیت هغه تر درېیمې پورې چلیږي، تر درېیمه بالا نه چلیږي. وصیت چې منافظ سو وچلېدي په 4م نمبر کې کمال پاته سو اوس نو باره ترکه دعه ته ویل کېږي. باره نو ترکه راواخلي چې وصیت تقسیم کو. باره نو تقسیم چې دی هغه د سورة نساء آیاتونه دي زموږ د میراثو جلا دغه نه پند دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې میراث دې ته فرائض وایي دا نصف العلم دی.
نیمه علم چې مسلمانان زده کوي نیمه یې د میراث برخه د زده کوي ده. ولې پیغمبر علیه السلام په آخره زمانه کې به داسې وخت راسي چې سړی به پر آس سپوري د میراث قانون به په کار د یوه به سر نه په خلاصېږي چې دا اوس سره کوم ویشه کېږي لکه دا اوس عین هغه زمانه ده چې هر یوه تقسیم کړي چې پکښې وګوري چې بابا دا خو دې غلطي کړې ده کله دا رقم کېدی. ولې خو دوی څه شي وایي دلته دغه ورقه د میراث سراجي چې غټه قانون و دا یې ګرده راوستې ورقه د چلنج نوم یې پرېښدي په دغه کې څه اوکې بوکې سره لیکلي دي بس دغه طالبان چې څېړه سره ځغلي هلته چلنج ورکېږي. هغه زه ورته وایه چې بابا خو دا نیمۍ سراجي نه ده نو که د مړي حکم په انوره خوا کې وي هغه څه پکې مناسخه پکښې ده په چلنج خو داسې دا چلنج وګوري خو مناسخه نشته پکښې. مناسخه چې په سراجي کې ملا وایي نفس یې ورکاږي په سلو کې اته ولاکه په پوهېږي انور په پوهېږي مناسخه تطبیق کولی شي د انور نشي تطبیق کولی وایي ښې خو دغه رقم یې وایي چې نه دی په پوهېږي نه بل په پوهېولی شي سره اخته چې بالاخي کې چې سره کشي یې دا رقم. نو دا قوانین چې دي دا غټ دي د میراث. هو عالم چې په خبره پوهېږي په حساب بیا زده یي برابر نو بیا ورته کښېږي خپله ترکه چې د بابا اوس دغه مال پاته سو کفنو تجهیز مې ځینې کړي د پیسو څخه پورونه مې ګرده ادا کړي دي د چې وصیت کړي وو هغې مې ځینې مصرف کړي دي اوس خلاصه مال دغه پاته دی ټوټل دغه ملا صاحب را تقسیم کړه د خدای پر کتاب د خدای پر کتاب بیا دی تقسیم ورلیکي ورکړی د ملا صاحب کار نه دی چې برابر نو ځینې راوایخه ملا صاحب یې فرمایه تقسیم و دغه نه که در ویشه کېږي دغه چې د خور حق دی دغه چې د مور دی دغه چې د کوروالا دی دا چې تی ورکه یا یې نه ورکوې هغه بیا ستا د حکومتو د پولیسو کار دی. ملا صاحب چې دی حکمران نه دی ملا صاحب فقط مسله واضح کوي تطبیق یې په ده پسې اړه نه لري. نو دغه اخري احکام سوله دلته چې موږ کوم حکم ووایه ګوره دغه آیات هغه آیات دي چې موږ وایو حکم یې منسوخه دی تلاوت یې فاته دی هغه دی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة دغه وصیت هغه دی وایي فرض دی مګر دا اوس فرضیت یې پاته دی فرضیت ته دې وصیت ختم سوی دی اوس خو وصیت فقط نفلي پاته دی. نفلي معنی هغه هم اجنبیانو ته پلارو مورو قریبانو ته نه شي کولی هغه نفلي دی هغه هم هغو ته دغو ته نه شي کولی. نو بس هغه احکام څه شي بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.